اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. ګرانو ملګرو، زموږ دا پروګرام قسم پروګرام دی چې تیر پروګرام تسلسل دی. نو اوس په موږ لفظونو په جملو کې استعمالو، لکه اردو کې وایي شامل، او موږ هم په پښتو کې وایو چې په دې پیو کې اوبه شاملې دي، شاملې کړي دي، یعنې دا خالص پی نه دي. نو موږ به دا ولیکو چې په پیو کې ये اوبه شامل کړي دي. یعنی خالص پی نه دي. په پیو کې اوبه شامل کړي، نو په پیو کې اوبه ګډې کړي دي. ګډې جمله کې چې ګډ راځي نه به داسې راځي، ګډې کړي دي. ګډې معنا شاملې کړي دي. او که افغانۍ کې لیکو نو دا به مونږ داسې کوو، دا د جمع لپاره دي. ها، پیدامند مونږ وایو پیدامند، دا کاروبار پیدامند دی. لکه ګټور، اوس هر کاروبار ګټور نه وي، یعنی هر کاروبار پیدامند نه وي، څه کې تاوانونه وي، څه کې ګټې. ګټور پیدامند. اوس موږ اکثر لیکو دی کارډونه لیکو یا چاته نوم لیکو، نو موږ وایو محترم. اردو کې جناب هم لیکي، محترم هم لیکي. پښتو کې ورته وایي ښاغلی. نو اوس موږ ووایو چې ښاغلی امیر حمزه خان شنواری. اردو کې به ښاغلی راغلی به داسې موږ غلی لیکو، افغانۍ کې د پرتۍ په ځای لیدا لیکي. دا وضاحت ځکه کوم چې زموږ افغانان وروڼه هم ګوري. ښاغلی محترم جناب امیر حمزه خان شنواری د پښتو شاعر دی. د پښتو ژبې شاعر. ها، اوس محترمه دا د مؤنث لپاره راځي، زنانه لپاره. په پښتو کې ورته اغلې وایي، اغلې. اوس که موږ د پښتو یو شاعر لیکو، اغلې سلما شاهین. سلما شاهین، دې دا مطلب دی چې محترمه سلما شاهین، اغلې سلما شاهین، اغلې حسینه ګل تنها. دا د پښتو ژبې مشهورې شاعرانې دي. حسینه ګل تنها، اغلې، ښاغلی او اغلې. اوس طرف مونږ وایو دا په دې طرف زمونږ کور دی، دې طرف دا طرف چې دا سکول ته تللی، دا طرف هسپتال ته تللی، دا روډ.
نو که اوس د تصویر یو طرف او بل طرف مونږ ګورو نو هغې ته اړخ وایي د تصویر کم اړخ د تصویر کم اړخ تصویر ته وایي انځور دا تصویر مې ځکه ولیکه چې دا مشهور دی دې ته وایي انځور تصویر ته انځور کم اړخ او که د لارې لپاره استعمالوو خو دې لور زمونږ کور دی یعنې په دې اړخ زمونږ کور دی په دې طرف زمونږ کور دی نو تصویر په دې به ولیکو انځور د پښتو ټکي مرض مونږ وایي پلانکي ته دا مرض دی ټوخي مرض دی د سینې مرض دی پښتو کې ورته وایي رنځ ده رنځ یعنې د سینې په رنځ سینې رنځ چې دی ټوخي ته وایي ټي بي ته وایي سینې رنځ باندې اخته دی دا د پښتو جمله ده د سینې رنځ باندې اخته دی یعنې د ټي بي مریض دی د سینې رنځ او بیمار د پښتو کې وایي رنځور ناجوړه لکه جوړ نه دی ناجوړه خو خپل ناجوړه خو د دغه نه جوړ شوی دی جوړ نه او دا رنځور چې دی نو دا صحیح لفظ دی رنځور پلانکې رنځور دی یعنی مریض دی عزت ته پښتو کې وایي درناوی مونږ هر چاله درناوی ورکوو مونږ هر چاله درناوی ورکوو یعنې هر چاله عزت ورکوو دا زموږ د پښتنو شیوه ده او ګرانو ملګرو دا پروګرام زموږ سره ته ورسېده انشاءالله د آینده پروګرام لپاره به نوي لفظونو سره راځو الله په امان